وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى کله چې زیری ورکړل سی یو د دوی ته په لور ظل وجهه مسودا وګرځېږي مخ یې تور او دی له غوسې نه ډک وي یتوارا من القوم ځان پټوي له قوم نه من سوء ما بشر به له وجې د بدۍ د هغه شي چې د ته ضرر زیری پې ورکړل سوی ایمسکه علی الهون یا یې ایمسکه علی الهون یا یې غټوي ځان سره ساتي خو سره له عار او پیغوره ام یدسه فی التراب یې دفن کوي په خاورو کې الا ساء ما یحکمون نبی علیہ السلام ته یو صحابي ناست ده هر ورځ چې نبی علیہ السلام بیان کوي د صحابي زاړي یو ورځ نبی علیہ السلام ورته ویلي ولې زاړې وی کله مې چې ایمان راوړی نو ته چې خبرې کوې خبرې طالبانو انسانان را جذب کوي وی ته چې کله خبرې کوې د تا خبرې چې زه اورم نبی علیہ السلام ته وی زه د ما لور پیدا سوه وړه لور مې وه بیا مې دا لور راواخیست بیا مې ښځې مې دا د مماګانو کره ولېږله هلته غټه سوله چې کله لږ غټه سوله کور ته یې راوړله نو ما سره به دې لور ډېره مینه کوله خو د جاهلیت د زمانې عادت و چې لور په کور کې عار و ننګ و پیغور و بیا مې وایي یو ورځ دې لور ته غږ ور وکړه چې لورې د بیلو چارویو کلنګ در سره واخله رازه باندې ځو خبره نه وله چې زه څه کوم ورسره باندې مې وی بوتلله جای مې غوج که دام را سره ملګرې والا پوی نه ده چې شي کې وړه ده وی کله مې چې ورټیل وهله خاورې مې پې ورړولې وی دا غږې چې راته کو یا ابتاهو ای پلاره څه جرم مې کړی چې داسې را سره کوې وی هغه چیغه مې لا په غوږ کې پرته ده د دې هغه چیغه خاورو پټه کړله اوس چې را په یادېږي د تا خبرې نبی علیہ السلام هر وخت زاړم ظلمونه ول انسانان ما تاسو ته بله ورځ طالبانو وویلې خیر د طالبانو ورونو هغه درس مې چې درته کړي په هغه باندې ځان سره علماو ته واروړئ وایورئ پې باندې اسلامي امت ځکه دا د علم یو فرض ده که خبره د علم خبره و نورو ته یې ورسوي څه یو تحقیق طالبانو لا منشر کړی نه د هغه تحقیق چې علم د تزکیې د نفس کې انسانان چې له انسانیت نه وتلي بیرته انسانیت ته راولي رښتیا وایي طالبانو ته څه فکر کوي چې د تا وړه لور وي او هغه خاورو باندې وراړوي خاورې وراړوي دا انسان له انسانیت نه وتلی سپی به داسې وکړي پرون مې یوه ویډیو لیدله طالبانو یو عرب نشر کړې وه دوه مرغابیانې درلودلې غټې یوه مړه سوې د طالبانو یوه څوک ده ژوندۍ ده مړه سوي چې دا دی جای ورته راغوچي هغه دفن کوي پکې دا بله چې دا دی نه ورته پرېږدي کالي یې تېر نه کشکاږي ما هغه نشرم کړله نو ای نه پرېږدي ورته چې یعنې مه یې دفن کوه نو خو دې نه معلومیږي طالبانو چې د حیوانیت فکر هم دا نو نه ده ذاتي چې ژوندۍ لور په داسې حالت کې خښوه ته ماته ووایه چې دا اوس انسان په انسانیت پاتې ده که وتلی اسلام طالبانو بیرته انسان له انسانیت ته راولي دې کې علم د تزکیې د نفس دا ده نو تاسې اوس ماته وایي چې تاسې کوم صوفیان سوي طالبانو دا وظیفې مو اخیستې راخیستې له انسانیت ته وتلي بیرته راغلي یې که نه یې چې وتلي بیا معلومات وکړي چې دا وظیفه باندې زه بیرته انسانیت ته راځم که نه هسې مازې په دې تار کې ځان راچوي دا نو څه سو الله دې وکړي طالبانو چې رښتونې مدرسې جوړې شي چې انسانان انسانیت ته راولي يتوارى من القوم من سوء ما كان للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم الله عزيز وحكيم دا طالبانو یو عالم کتاب جوړ کړی تفضیل الکلاب على كثير ممن لبس الثياب سپی بهتر دی په ډېرو هغې انسانانو چې کالي اغوندي دی وی چې دا کتاب ته مې نوم کېښودلی دا چې ملایان وویني زه به ما باندې د کفر فتوا لګوي نو مقدمه کې د دې کتاب دفاع کړې چې ما ولې څوک پې باندې نوم پې کېښودلی انسان ته خو الله ډېر عزت ورکړی ولقد کرمنا بني آدم
خو کله کله طالبانو سپی وفاداری خو انسان وفادار نه. تفضیل الکلاب علی کثیر ممن لبس الثياب. کله کله طالبانو سپی د کور خي نه له هغه چا نه چې ظالم و وحشي وي، د انسانانو د وینو تږی وي او ظلم کوونکی وي. طالبانو سپی تر لغه نه ښه ده. خو که ته وی الله وی قد کرمنا بني آدم، ما پیدا کړی نو هغه خو مې بني آدم پیدا کړی چې په انسانیت پاتې وي، چې له انسانیت نه پاتې سي. بیا خدای ولقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، چې په انسانیت پاتې سي. ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون. دوی ثابتی الله لره هغه چې بدی ګڼي ځان دی پاره چې لورګانې دي. وتصف السنتهم الكذبا ان لهم الحسنى لا جرم خامخا ان لهم النار وانهم مفرطون. دوی تقصیر کوي په طاعت الله کې. تالله قسم دی په الله باندې لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. والله انزل من السماء ماء، الله نازل کړی دا لاسمان نه اوبه، فاحیا به الارض بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين الفرس والدم د لري او د وینو په منځ کې لبنن خالص سائغا للشاربین. تناپم دغه بحث وکړه، تناپم دغه علمي بحث وکړه چې یوه غوا ده واښه وخوري، سبا ته دومره ډېرې شودې د لري او د چانه د وینې له مابین نه سپین رنګ ورکوي. تناپم دې بحث وکړه، فکر وکړه چې څنګه جوړیږي، څنګه منځته راځي. هغه اجزا طالبانو په لري کې د غواتیانو ته راسي دومره ډېرې څومره تنا په دې روح الماني ډېر اوږد بحث پې کړی. ومن الثمرات النخيل والأعناب لمیوونه خرماوي و انګور دي. تتخذون منه سکر تاسې ترې جوړوئ له دې نه شراب. ورزقا حسن ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سکر نه مراد شراب دی طالبان.